الله رسول فرمایي چې کومه زنانه د خپل خاوند بلا وجه بلا عذر طلاق واړي د جنت بوی مر باندې حرام دی. جنت پر دې زنانه باندې حرام دی چې پر چا جنت حرام شي هغه به جهنم لري. د الله رسول فرمایي چې کله نارینه پر خوله د طلاق توري راوړي د الله عرش هم سره شوري. دا دومره درنه کلمه ده. زه چې د حج راغلی یم زما په خیال سره یو 12 کورونه به د طلاق ځای راغلی چې سره طلاق شوي دي. 12 کوره یا 11 کوره. عزیزانو زموږ ته په معاشره کې د طلاق شرح دومره زیاته سوې ده چې زما او ستا د پلارو د نیکه په ټیم کې 1% طلاق نه و. 1% نن زما او ستا په معاشره کې ما غالبا BBC تبصره داوه سروې داوه 80% طلاقونه چې دی هغه د خلع د وجه زنانه خاوند ته وایي زه ستا سره ګزاره نسم کولی. بیا عدالت په عدالت کې کیس بیا راولاړ سي عدالت ودی ته طلاق چې دی هغه ورکړي. دا یا لو میرج چې کوم دی بولي په کالج یونیورسيټي وغه بیوټي پارلر په شاپینګ سنټر کې هغه یاري هغه کیسې سره شروع کې بیا سبا ودونه سره وکي بیا ورسته پته ولګي چې او دا څه معامله وسوه. 80% طلاق د خلع چې ښځه راسي په عدالت کې خپله پیشي وکړي چې زه د دې خاوند سره شپې ژوند نه تېروم. منم څه به نارینه تباهي بربادي، منم څه به زنانې تباه و بربادي، څه به زنانې. اوس خبره دا د عزیزانو د الله رسول فرمایي چې کومه زنانه بغیر د عذر شرعي دا عذر نه چې ته ما د پلار کره نه پرېږدې ته زما سره سختي کوې او ته ما مطلب چې زه کم څه در سره وغواړم ته هغه ماله نه راوړې. دا نه، بغیر د عذره بلا وجه طلاق غواړي یا خلع کول غواړي د الله رسول فرمایي د جنت بوی به هم دا زنانه ونه ویني. د الله رسول فرمایي چې کومه زنانه د خپل خاوند بلا وجه بلا عذر طلاق غواړي د جنت بوی مر باندې حرام دی. جنت پر دې زنانه باندې حرام دی چې پر چا جنت حرام شي هغه به جهنم لري. د الله رسول فرمایي شان وشا کشمیری صاحب رحمه الله یو حدیث نقل کړی په انوار الباری کې وای جبرئیل امین علیه السلام و ماته د زنانو په باره کې دومره مسلسل په تاکید سره نصیحت کوي چې د زنانو به خیال ساتي، د زنانو به خیال ساتي، د کوروالا به خیال ساتي. د الله رسول فرمایي زما دا فکر سو چې ګر سره به د ښځې د طلاق جائز صورت پاته نسی. الله به دا امر وکړي چې بس طلاق ملاق نسته، طلاق ته نسی ورکولی. وای زه حیران ولم چې دومره تاکید ماته جبرئیل امین علیه السلام وکړي. لیکن نن زما او ستا په معاشره کې طلاق عام سلو. د الله رسول فرمایي چې کله نارینه پر خوله د طلاق توري راوړي د الله عرش هم سره شوري. دا دومره درنه کلمه ده. د الله رسول فرمایي په آخر زمانه کې به طلاق دومره عام سي یو زنانه به د بلې زنانې سره په ښار په علاقه کې روانه وي و دا خپلې سیلۍ ته به وایي زما پخوانی خاوند هغه دی ناست دی. طلاق به دومره عام سي لکه په عربو کې طلاق څومره عام دی زما او ستا معاشره هم تر دې سټیجه پورې راورسېدله. زموږ په معاشره کې پخوا دا طلاق پیغور دا عیب ولو، نن نه پیغور دی نه عیب دی ځکه هر سړی د دې طلاق و خبرې ته ناست دی. زه چې د حج راغلی یم زما په خیال سره یو 12 کورونه به د طلاق ځای راغلی چې سره طلاق شوي دي. 12 کوره یا 11 کوره. ملایان خو ډېر کارونه جوړ دي، نکاوې تړي وروره ښه زبردسته مجموعې وروشونه وخوري او 15,000 روپۍ په جیب کې واچوي. زما ټوله معامله دا ده چې ماله د طلاق مسلې راځي. د ورځې به زه 1500 روپۍ خالي زما د میلمنو دپاره چای راوړه، بوتل راوړه، پلانی چای راوړه. ملایان پر واده 15,000 ګټې پرېږدي ودونه، زه پر پرېږدي طلاق باندې زما څه د غومره خرچه کېږي. ته زما نصیب ته وګوره. اوس خبره دا د عزیزانو چې دا طلاق ولې پر چیش راځي. دا اوس کې یو ځوان و یوه زنانه مطلب د منتخب کړې وه د دې سره به زه واده کوم. هغه زنانې بل ځای ورکړله. دی راولاړ سو خپل ځان ته ویډیو جوړه کړله، توپنچه یې راویستله، پر دا خپل زړه یې ونیوله، پر ځان یې ټک وکړي، پر هغه ځای راواوښتی. دا دی اظهار د دې کوي چې زما هغه کومه زنانه ما خوښه کړې وله نو دا به د هغې دپاره ډېر لوی د پریشانۍ سبب وګرځي. څومره بېعقلي ده، څومره لویه دوکه ده
او څومره لوی تېروتل دي چې سړی تر دا خپل لین چې دی هغه وځي خامخا ضروري ده چې تا د یو چا کور ته مرکه وکړه تا ته به لور درکوي نه یې درکوم ګر سره یې نه درکوي حق نه لري لیکن ته راولاړېږې ځان وژنې ځه اوس نه په قبر کې تر قیامته خپل ځان ته توپنچه ونیسه د الله رسول فرمایي تر قیامته ځان وژنه چې د مرګ څه خوارۍ دی هغه وړه بیا به د قیامت پر سره ګورو دا یو دویمه خبره دا راله چې یوه 14 کلنه نجلۍ یو 14 کلن هلک دا راولاړ سو واده یې کول غوښت د نجلۍ بابا واده هم نه وه خوښ د هلک د بابا او د ادې هم نه وه خوښ بیا دوی څه چم وکوي دواړه راولاړ خودکشي وکړه نجلۍ هلته خودکشي وکړه هلک هلته خودکشي وکړه ولې ول زما پلار ولې و ما ته پلانۍ نجلۍ نه راغواړي ول زما پلار ولې ما و پلاني هلک ته نه ورکوي دواړو د خپل ژوند تمامېده په داسې صورت کې راوستل چې هغه به انسان جهنم ته رسوي څونه درنې خبرې دي یاره مالا منم څه به نارینه خرابي څه به زنانې خرابي خو د زنانو خرابېده به نسبت تر نارینهو ډېره ده ماله د ښار ډېر محترم سړی رالی داسې محترم سړی رالی په خدای قسم چې زه درته ووایم چې په 100 کسانو کې 900 کسان پر لاس مچه کوي او حق هم د هغه دی چې پر لاس یې مچه کوي دومره لوی د دین او د اسلام خادم رالی راته ویې ژړل ول مولوي صاحب دا زما کور والا ما ته داسې شکنځاوي کوي دا نه چې منافق یې شیطان نه نه لکه پښتانه چې په جنګ کې څنګه شکنځاوي کوي دا زما کور والا و ما ته داسې شکنځاوي کوي به زه خالي خاموشه ناست یم ما سترګې لاندې کړي یا الله په څونه لوی عذاب دې مبتلا کړم ما ته لاره راوښیه بچان لرم کور لرم هر څه لرم لیکن زما زنانه نن و ما ته پر دا ځای باندې ناسم ما ته هغه شکنځاوي ما ته ورڅه ویلې ما ته هغه شکنځاوي کوي چې زه په پښتو کې درته وایم چې پښتانه یې په جنګ کې څنګه سره کوي زما بچان و ما ته ناست زما خاندان په ما خبر زما قبیله په ما خبره زه څه وکړم دومرې ژړل یاره والله زه حیران پاته سوم چې دا ولې د هغه زنانه د ویلې ول مولوي صاحب په خدای دې مې قسم یو ځای داسې د اکسیډنټ ځای رالی زه به چاو سوم ما الله ته وژړم ویل یا الله کشکې زه مړه سوی وای ځکه زما د کور والا سره زما ژوند دومره تریخ دی هن لباس لکم الله فرمایي دا زنانې ستاسو لباس دی زه د خپل لباس په دغه حال کې یم زه د خپل لباس یوه زنانه چې و خاوین ته شکنځاوي کوي نو دغه زنانه چې سبا یې خاوین مړ شي بیا د دې عده پوره شي لا هم یو کال دا لاسونه نه سره کوي وایي زما خاوین مړ دی دا ستا هغه خاوین دی چې په مرګ خوشحاله ول یا الله ماله مرګ راوله او ته د مرګه بعد دا چمونه کوي ورسئ د هغه کونډو څه پوښتنه وکړه ورته ستا خاوین څنګه و څه پکې وایه د لمنې روی به درته ونسي چې مه کوه سړی مه زیروه ما زیروئ نن په قبر کې پروت دی زه هېڅ نسم کولی صحیح سلوک